الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې درنو لیدونکو، هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ لومړنی درس ته. لکه څرنګه چې ما تاسو سره وعده کړې وه تر څو په دغه یوټیوب چینل کې د فوتوشاپ د آنلاین تجارتونو او ترڅنګ د انجینري او کمپیوټر پروګرامونه به تاسو ته په مفصل ډول تشریح کیږي او بحث پرې کیږي. نو پر هماغه اساس اوس هم د فوتوشاپ درسونه موږ پیل کړ او غواړو چې له ډېره ابتدایي مراحلو څخه نیولې تر ډېرو لوړو مرتبو پورې په دغه برخه کې کار وکړو. نو په اول برخه کې موږ د اډوب فوتوشاپ څخه پیل کوو چې ما سره 2023 ماډل ده. په دغه ماډل څخه کار پیل کوو. دغه که د 2010 څخه یا د 2015 ماډل څخه نیولې تر اوسه پورې کوم اپلیکیشنونه چې اډوب فوتوشاپ لري د دې درسونه او اپشنونه او کلیګانې یو بل سره ورته والی لري، خو بیا په 2015 کې لږ څه توپیرونه لري چې بیا په راتلونکو درسونو کې په هغه باندې بیا هم بحث کوو، هغه توپیرونه تاسو ته روښانه کوو. دلیل یې څه ده چې 2023 ما تاسو ته تدریس پیل کړ ځکه چې اکثر وروڼه کمپیوټرونه یې ظرفیتونه یې او هغه قوت یې لږ ده. نو په هماغه اساس که چیرې موږ 2015 پیل کړی و بیا د ډېرو دپاره ګټور نه و، ځکه چې 2015 ماډل په وینډوز 10 او 11 کې کار کوي، بالخصوص په وینډوز 10 کې هغه اوریجنل وینډوز وي چې اکثریت وروڼه هغه ته لاسرسی نه لري. نو پر هماغه بنا ما 2023 ماډل کې دغه درسونه پیل کړی ده. نو تاسو څخه په ډېر درنښت هیله کېږي چې تر څو دغه درسونه چې له ابتدایي برخې څخه پیل کېږي تر انتهایي پورې تاسو یې وګورئ، ویل ولې په ده مطمئن یم چې د درسونو په انتها کې تاسو به یو ډېر ښه موفق او برجسته ګرافیک ډیزاینر به یاستئ او دغه برخه کولی شي موږ او تاسو سره د کارونو په راپیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. موږ او تاسو وکولی شو چې دندې پیدا کړو، ځکه ډېری شرکتونه او کمپنیانې په اوسني وخت او عصر کې د ګرافیک ډیزاینرانو ته اړتیا لري تر څو د یو سره کار وکړي او د هغه اعلانات جوړ کړي، د یو پوسټرونه جوړ کړي. نو پر هماغه اساس زه هم راځم خپل درسونه پیلوو. درنو لیدونکو راځو 2023 فوټوشاپ چې تاسو خلاص کړئ دغسې یو شکل لري ځان ته، یا دغسې یو ویلکم سکرین لري چې په دغه برخه کې هر یو په تفصیل سره تاسو ته پرې کار کوو. خو په لومړۍ برخه کې تاسو دغه صفحه ګورئ ویلکم ټو فوتوشاپ ډراګ اینډ ډرا. که چېرې تاسو غواړئ یو تصویر باندې کار پیل کړئ یا یو تصویر کې کار وکړئ، نو په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې فقط یو تصویر تاسو خلاص کړئ د خپل کمپیوټر له صفحې څخه یا د هر ځای څخه چې تاسو غواړئ. مثلا تاسو غواړئ په دغې برخه کې یو تصویر ولرئ، مثلا ډېر په سادګۍ سره تاسو ګورئ، همدغسې ډېر په سادګۍ سره تاسو کولی شئ یو تصویر دلته راوړئ او بیا پرې کار وکړئ او خپل هماغه چارې پرې ترسره کړئ چې په دغسې ډول سره کېږي. خو زه نه راځم، یو دغسې تاسو کولی شئ د ډراګ اینډ ډراپ په واسطه تاسو یو تصویر راوړئ او هغه باندې خپل کار پیل کړئ. د ترڅنګ درنو وروڼو راځو د فوتوشاپ برخه کې زه هر هغه آپشن چې ډېر اړین دی پوهېږم، هر هغه آپشن چې دومره اړتیا هم نه لري ټولو تاسو ته په تفصیل سره بیانوم. داسې نه کوو چې یو برخه پرېږدو یو برخه باندې کار وکړو. نو بنا له تاسو څخه هم ډېر هیله کېږي تر څو چې هر هغه آپشن چې زه تاسو ته کار کوم پرې، هر هغه آپشن چې تاسو ته تدریسیږي تاسو یو لطف مهرباني وکړئ هماغه آپشنونه څه کړئ، هماغې آپشنونو کې تمرین ترسره کړئ او تکرار یې کړئ. اوس تاسو وګورئ زموږ ستاسو د ویلکم سکرین صفحه بدله شوه چې دا هم بیا کولی شو د فایل منیجر په واسطه یا هم د ایډیټ په واسطه کولی شو د ریسنټ کلیر ریسنټ ډیلیټ وګورئ داسې بدلیږي. خو راځو بیا دې باندې بحث کوو حتما په فایلو او په دغه مینوګانو باندې. خو اوس دپاره درنو وروڼو راځو درنو وروڼو د فایل له لارې یا د نیو فایل له لارې موږ او تاسو یو پیج خلاصو یا یو نوی فایل خلاصو. مثلا د کنټرول ان په واسطه د دې شارټکټ ده تاسو کولی شئ چې یو کاري صفحه ځان ته ایجاد کړئ یا یو نوی فایل ایجاد کړئ. تاسو وګورئ ما یو نوی فایل ایجاد کړ.
دغه برخه کې راشي درنو ورونو په اوله برخه کې موږ سره پرزنټ ډیټایل موږ ټایټل ورته انتخابو د خپل عنوان لپاره د مثال په ډول زه وایم آرکیټیکټ نو ټایټل ورته کېښوسته آرکیټیکټ. دویم موضوع قدرمنو لیدونکو موږ سره یو ویډ ده بل هایټ ده عرض و جګوالی یا هم ارتفاع. د دې په انتخابولو سره تاسو کولی شئ پکسل انتخاب کړئ انچ سانتي متر میلي متر. دلته موږ سره میلي متر ده خو سانتي متر عموما د سانتي متر څخه دغې استفاده کیږي. تاسو بیا کولی شئ چې مقدار هم ورته ورکړئ مثلا زه ورته 10 سانتي متره عرض دی 10 سانتي متره عرض ورته انتخابوم او ارتفاع چې ده زه ورته ارتفاع 80 سانتي ارتفاع ورته ټاکم. تر څنګ یې د خپل همدغه پوسټر چې بیا تاسو ګورئ مثلا 10 سانتي د دې عرض ده 80 سانتي متره د دې ارتفاع ده. دلته یو دوه اپشنه بل ده موږ سره چې یو اورینټیشن ده او بل موږ سره یو لینډسکیپ ده او بل چې ده موږ تاسو سره اجازه راکړئ چې یو تصویر کې دا تاسو ته وښایم. موږ تاسو سره یو لینډسکیپ ده بل پورټریټ ده. لینډسکیپ په اوږدوالی هماغه صفحه موږ تاسو ته ښکاره شي هماغه تصویر یا هغه برخه چې موږ پکې کار کوو زموږ فایل لینډسکیپ په واسطه ښکاره شي یا پورټریټ دغسې شکل. نو لینډسکیپ او پورټریټ دغه فرق لري. که چیرې تاسو دلته راشئ که دا یې پورټریټ د موږ تاسو سره چې انتخاب وکړئ پورټریټ انتخابیږي او که چیرې لینډسکیپ ووایو لینډسکیپ. تاسو وګورئ دلته دغه قیمتونه هم بیا توپیر کوي بیرته چې ځایونه یې بدلیږي وینئ. که چیرې لینډسکیپ او دغه باندې کار وکړو بیا دغسې بدلیږي. ارت بورډ ده ارت بورډ کې بیا بحث کوو چې ارت بورډ څه دپاره پکارېږي. په راتلونکو درسونو کې په دې کې بحث کوو ځکه هلته بیا عملي تاسو ته ښکاره کېږي. تر څنګ یې درنو لیدونکو موږ سره ریزولوشن ده. ریزولوشن قیمت موږ سره په پکسل انچ یا پکسل سانتي متر وي. نو دا پکسل پر انچ باندې انتخابوو صحیح ده همدا او تر څنګ ترې ریزولوشن یې ریزولوشن موږ تاسو څخه د 72 څخه اجازه راکړئ چې دا هم تاسو ته په یو تصویر کې ښکاره کړم. ریزولوشن هم موږ تاسو سره قدرمنو لیدونکو دوه برخې لري. ریزولوشن هم درنو لیدونکو تاسو وګورئ مخکې ما تاسو ته د ریزولوشن په هکله خبرې کول. تاسو وګورئ موږ دلته ریزولوشن لرو. نو ریزولوشن که چیرې انتخاب وکړئ پکسل پر انچ او که غواړئ چې پکسل پر سانتي متر خو دا پکسل پر انچ صحیح ده او ریزولوشن یې چې ده 302 قیمت اخلي چې په دغه تصویر کې که چیرې تاسو وګورئ موږ تاسو سره دلته یو تصویر شته یو موږ سره 72 ډي پی آی ده بل موږ سره 300 ډي پی آی. که چیرې تاسو دغه تصویر یا هغه پروژه چې پې کار کوئ یا هغه فایل باندې که چیرې غواړئ دا په ستاسو تلیفون کې یا په همدغسې الکترونیکي وسایلو کې یا ټابلیټ یا هم کمپیوټر په هغه کې که چیرې غواړئ چې ښکاره یې کړئ یا ویې ګورئ هغه کې نشر کړئ تاسو کولی شئ چې د 72 ډي پی آی څخه استفاده وکړئ چې دا قیمت یې پکسل پر انچ ده د 72 ډي پی آی څخه. او که چیرې تاسو خپله پروژه یا خپله دغه فایل درنو لیدونکو که چیرې غواړئ خپل دغه فایل پرنټ یې کړئ د کاغذ پر مخ نو په هغه صورت کې بیا تاسو ته اړتیا ده چې 300 ډي پی آی انتخاب کړئ. ولې ځکه چې په الکترونیکي برخه کې مثلا په موبایل کې ټابلیټ کې یا کمپیوټر کې موږ تاسو سره د کمپیوټر روښنایي او دغه ریزولوشن وي هغه بیا د دې سبب ګرځي چې ښه ښکاره شي مګر کله چې موږ په 72 ډي پی آی کې د 300 ډي پی آی ښکته وي موږ پرنټ کړو خپل تصویر د هغې کیفیت ډېر خراب راځي ځکه چې بیا روښنایي هم ورسره نه وي او رنګ نو دغه ډي پی آی فرق څه شی دی چې دغه کم تصویر چې هغه واړه واړه رنګونه پکې استفاده شوي د هغې حجم ډېر وي لکه دلته وګورئ حجم یې ډېر ده ډېر تصاویر یا ډېر نقاط څخه استفاده شوی په ده کې د کمو نقاطو څخه استفاده شوی. نو که چیرې ستاسو پرنټ کې کار کوئ یا خپل هغه فایل پرنټوئ نو 300 ډي پی آی او که چیرې په الکترونیکي وسایلو کې ورڅخه استفاده کوئ او ګورئ پکې د 72 ډي پی آی څخه استفاده کولی شئ. دا موږ سره د ریزولوشن برخه.
بله برخه موږ او تاسو سره درنو لیدونکو هغه د کالر موډ ده. کالر موډ اته بایټه صحیح ده، بیا په دې کې په راتلونکي کې بحث کوو. کالر موډ کې موږ او تاسو بی بیټ میپ ده، ګرای سکیل ده، آر جی بي کالر ده، سی ام وای کې کالر ده او لب کالر. موږ او تاسو عموما قدرمنو لیدونکو د آر جی بي او سی ام وای کې څخه استفاده کوو. دا هم اجازه راکړئ چې د یو تصویر په واسطه تاسو ته ښکاره کړم چې څه توپیر لري. دا هم د لیدنې برخه ده. که چیرې درنو لیدونکو تاسو غواړئ دغه خپل تصاویر، که چیرې غواړئ خپل تصاویر په موبایل کې ولرئ یا په ټابلیټ کې ولرئ یا په کمپیوټر کې، نو تاسو آر جی بي استفاده کوئ. توپیر دا ده چې دغه آر جی بي چې ده د کمپیوټر د روښنایي څخه په استفادې سره برجسته ښکاره کیږي او دومره اړتیا نه لري. صحیح ده، د آر جی بي څخه استفاده وکړئ. آر جی بي معنا هماغه ریډ، ګرین، بلو او د کمپیوټر هغه خپله صفحه ورسره اضافه کیږي چې هغه وایټ ده، چې یو دغسې روښانه ښکاره کیږي، برجسته ښکاره کیږي. او که چیرې خپل پروژه یا خپل فایل پرنټوئ، تاسو باید د څه شي څخه استفاده وکړئ؟ د سی ام وای کې څخه، چې سی ام وای کې هماغه د یلو نه پوهېږم څو نور نومونه یې مانه هېر شوي دي، چې دغه نومونو څخه نمایندګي کوي او هغه پاڼه تاسو خپله که چیرې متوجه شوي کوم روښنایي نه لري، نو ځکه بیا ده توپیر یې څه ده، ولې باید آر جی بي سی ام وای کې څخه استفاده وکړو؟ که چیرې آر جی بي استفاده کوئ یا مثلا هغه بل آپشن چې مخکې ما تاسو ته ریزولوشن په برخه کې ښکاره کړ، تاسو وګورئ نو مثلا دغه ریزولوشن که چیرې 2 اویا وي څه توپیر کوي، که چیرې دا آر جی بي وي یا سی ام وای کې وي څه توپیر کوي. توپیر دا درنو لیدونکو چې دغه که چیرې سی ام وای کې انتخاب کړو، دغه زموږ او ستاسو د فایل حجم ډېرېږي، کیفیت یې ښه کېږي، حجم یې ډېرېږي. که چیرې دا 300 انتخاب کړو یا د دې فایل حجم ډېرېږي، کیفیت هم ښه کېږي، خو که چیرې زموږ او ستاسو کمپیوټر ضعیف وي بیا دروندوالی پیدا کوي او ستونزې سره مخ کېږو. خو که چیرې دا ټیټ وي بیا کیفیت یې ښکته وي، کیفیت یې ښکته وي خو څه وي ښه ښکاري، خو هغه د کمپیوټر روښنایي او د کمپیوټر ریزولوشن ورسره مرسته کوي. نو د آر جی بي او سی ام وای کې دغه توپیر ده چې په پرنټ برخه کې یا که چیرې په چاپي برخه کې کار کوئ سی ام وای کې، او که غواړئ چې پرنټ یې کوئ پرنټ یې نه کوي بیا د آر جی بي څخه استفاده کوئ. بل موږ او تاسو سره بیکګراوند ده، مثلا تاسو یو تصویر انتخاب کړی، دغه بیکګراوند څه وي چې بیکګراوند کالر یې بیا ترانسپیرنټ ده، کسټوم ده، وایټ ده، بلاک ده، چې اوس دپاره موږ او تاسو دا کسټوم انتخابوو. بیا فرق کوي چې هر څه رنګونه تاسو وګورئ، مثلا دلته هر رنګ چې بیا تاسو انتخابوئ هماغه ځان ته غوره کوي، چې بیا په دې کې هم بحث کوو په راتلونکي کې. نو تر څنګ بل موږ سره اډوانس آپشن ده، چې بیا اډوانس آپشن کې موږ تاسو نور مباحث لرو، په دې کې هم بیا په تفصیل سره بحث کوو، خو اوس دپاره ورک آن آر جی بي ایس آر بي جي همدغه کې تاسو یې پرېږدئ. بل پیکسل اسپیکټ ریشیو ده. پیکسل اسپیکټ ریشیو موږ او تاسو سره همدغه پیکسل اسپیکټ ریشیو دا هم بیا یو بیل تفصیل لري، مثلا بیا هر یو بحث پکې کېږي چې کومه برخه یې باید د چیش دپاره انتخاب کړو، څه وړتیا ده او څه توپیرونه پکې دي. نو دا موږ سره درنو لیدونکو د یو فایل انتخابول، که چیرې تاسو د یو فایل ایجادول او د یو فایل جوړول، که چیرې تاسو غواړئ چې دا سیو یې کړئ، نو فقط یو کریټ وهئ، موږ او تاسو سره همدغسې یو فایل کریټ شو. نو بیا بعد د هغه نه موږ او تاسو کولی شو چې دلته خپل تصویر راوړو یا خپل کار پکې پیل کړو. تاسو وګورئ موږ او تاسو سره همدغه د آرکیټیک په نوم کوم دغه چې موږ او تاسو ورته انتخاب کړی و فایل، د آرکیټیک په نوم موږ او تاسو سره سیف شو، کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. نو درنو لیدونکو د دې لپاره چې زموږ او ستاسو د درسونو د حجم ډېر نه شي، اوس دپاره به خپل درس همدلته توقف ورکړو. انشاءالله په راتلونکو مباحثو کې بیا په تفصیلاتو باندې او په نورو موضوعاتو باندې بحث کېږي. نو له تاسو څخه درنو لیدونکو هیله کېږي بیا هم تر څو هر هغه درس چې تاسو ته تشریح کېږي یا تاسو ته ویل کېږي فقط خپل کمپیوټر کې که هر ورژن لرئ، که 2023 نه هر ورژن
چې تاسو سره شته یا ټیټ ورژن وي ځان سره یې کولی شئ چې په هماغه کې تمرین کړئ او دغه آپشنونه د شیانو چې دي یو بل سره ورته والی لري او په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه نه ګټه پورته کړئ. نو درنو لیدونکو په آخره کې له تاسو څخه مننه بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې، سلام.